د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله درک روغه او د ژوند پر چارو به بریالاست یاست. یو ځل بیا هم د مین کډوال د ناول له درېیمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. لنډه شیبه وروسته غالب وویل: یعنی اوس ورشم موبایل یې ورته جوړ کړم او د ځان په خاطر د هغه زړه هم مات کړم. نه، زه خو درته نه وایم چې یاري ورسره وکړئ، یوازې ملګرتیا. غالب په سوچ کې ډوب شو. شیبه وروسته یې وویل: رښتیا فلمونو کې مې هم همداسې لیدلي. نو زه خو تا ته خوشي مشوره نه درکوم. غالب او شوکت د ټولګي په لور روان شول. غالب یې پر ځای کېناست. شوکت راغی، وویل: پاڅېږه، دلته څه کوې؟ څه به کوم؟ ولې؟ تر اوسه مې څه درته وویل، ورشه ثواب وګټه. ثواب؟ هو، د نجلۍ موبایل ورته جوړ کړه. شوکت ټینګار وکړ. غالب یې په زوره له خپل ځای پاڅه او د نجلۍ خواته ور روان شو. ویې ویل: اوبه ښاغلې. نجلۍ مخ ور واړوه. ویل: مهرباني وکړه. مخکې دې ویل چې موبایل کې دې څه ستونزه ده، مرسته وکړم. نجلۍ په غوسه وویل: د موبایل ستونزه به حل شي، خو ستا نه. غرور دې کم کړه، زما موبایل به جوړ شي. غالب ناهیلی بیرته خپل ځای ته راستون شو. شوکت وویل: خیر، زړه مه خوره، له فطرته بدبختي. څو شېبې دواړه چوپ وو. شوکت په خندا شو. ویل: هغه شعر رښتیا و چې دیوالونه چې کاږه شي چپه کېږي. تا ولې مخکې نازونه کول؟ نجونې که ناز وکړي خیر، خو هلک ولې ناز وکړي؟ غالب په غوسه وویل: خوشي چټي مشورې راکوي، یو هم ګټه نه کوي. شوکت تک سور واوښت. شیبه وروسته غالب وویل: وبخه یاره، غوسه وم. شوکت څه ونه ویل. غالب بیا وویل: خیر ده، نو ته هم اوس داسې مه کوه. شوکت موسک شو. ویل: وګوره، ما ته د یو دوه زارې وکړې، در سره پخلا شوم. همداسې د نجونو سره هم اوسه. یو لوی عالم وایي نجونې د ناز ټوټې دي او د نړۍ تر ټولو پیاوړی کس هم د ښځې مسکا ته اړتیا لري. غالب رډ ور وکتل. ویل: ښه ده، خو دا لوی عالم څوک و؟ شوکت په خندا ویل: نور څوک، ستا د ماشومتوب ملګری شوکت خان. ښه، خو د ماشومتوب ملګری؟ هو، ما د ماشومتوب ملګری نه درلود، هغه هم ته یې اوس، وروسته به هم اوسې. استاد ټولګي ته راغی. د احصایې ساعت و. استاد هوسۍ ته ګوته کړه. هوسۍ وویل: ما ښیې؟ هو، تا ته وایم، تېر درس ووایه. هوسۍ شاته وکتل. غالب ته یې په غوسه کتل. غالب نظر ترې غلا کړ. ځان یې له شوکت سره بوخت کړ. استاد بیا غږ وکړ: ولې غلی یې؟ هوسۍ هېڅ ونه ویل، همداسې غلی وه. استاد وویل: کښېنه، ټول داسې خدای وهل یاست، له لومړۍ ورځو درس نه وایئ. غالب شوکت ته وویل: وګوره، د هماغه لوی عالم مشورې د لاسه خوارکۍ د ټولو مخکې وشرمېده. شوکت څه ونه ویل. شیبه وروسته استاد وویل: دا لپټاپ اول سکرین سره نه وصلېږي. څه بې ډیسپلینه ټولګی مو دی. استاد یوه شیبه غلی شو. بیا یې وویل: نماینده مو څوک دی؟ یو نجلۍ پاڅېده. وویل: نماینده خو مولا نه دی ټاکلی، خو ټول غواړي غالب نماینده شي. استاد ټولګي ته یو نظر وکړ. وویل: غالب څوک دی؟ غالب څه عکس العمل ونه ښود. شوکت وویل: دا دی غالب.
استاد وویل غالبا نور نو ته نماینده یې، ورشه د پوهنتون د آی ټي له ټیم یو کس راوله چې دا سکرین وصل کړي. ستونزه یې لویه ښکاري. غالب له شوي چوپتیا وروسته وویل استاده په دیوال باندې یوه پاڼه ده، د آی ټي برخې شمیرې لیکلي. زنګ ورته ووهه، زه نمایندګي نشم کولی. ښه خو نمایندګي ولې نه کوې؟ زه دا د مزدورۍ کار نشم کولی. ټولګي ټول په خندا شول. استاد موبایل له جیبه راوویست، ویې ویل ښاغلی شئ، درس وخت ضایع کېږي. زه زنګ ورته وهم چې یو کس راشي دا بالا وهلی جوړ کړي. څو شېبې وروسته یو کس راغی، لیپټاپ کې لګیا شو. شوکت غالب ته وویل وګوره دا کس نجونو ته ځان ښیي چې ګواکې زه خو هم یوه پرزه یم. غالب غلی و، هېڅ یې ونه ویل. 5 دقیقې ووتلې. کس له لیپټاپ سره راپورته کړ. استاد ته ویل نن ګزاره وکړئ، ستونزه لویه ښکاري. د دې سره خبرې سره غالب د واره له خپله ځایه پاڅېد، د تختې مخې ته ورغی. HDMI کیبل یې له لوی سکرین وویست، بیرته یې ور واچو. د لیپټاپ سکرین پر لوی ټلویزیون څرګند شو. غالب په غوسه وویل چا ګمارلی یې؟ داسې ستونزې د سافټویر نه د هارډویر وي. په ځای د دې چې انجونو ته وګوري یو ځل به د کیبل کتلی و. کس غلی و، څه یې ونه ویل او همداسې لاړ. لومړی ساعت خلاص شو. ټول له ټولګي ووتل. وړانګه، شوکت او غالب په ټولګي کې ناستو. شوکت وویل زه یو وار د باندې ځم، زړه مې تنګ شو. شوکت د باندې ووت. غالب ناستو. شېبه وروسته وړانګه راغله. ویل وبخښه یو ځل خپل موبایل راکړه. ولې؟ یو زنګ وهم، زما د موبایل چارج ختم دی. غالب موبایل ورکړ. شېبه وروسته د وړانګې له دست کول د زنګ شړنګهار وخوت. غالب ویل دا څه دي؟ چارج نشته؟ وړانګه موسکی شوه. ویل نورې خبرې به بیا واتساپ کې کوو. ولاړه بیرته په خپل ځای کېناسته. همدې وخت کې هوسۍ ټولګي ته راغله. شېبه وروسته شوکت هم راغی. د وخت په تېرېدو ټولګی ټول ډک شو. غالب وویل ګوره شوکته، د دې نجلۍ نیت راته ښه نه ښکاري. کومه نجلۍ؟ همدا وړانګه. اوس یې په چل زما نمبر واخیست، هسې نه ماته بې ځایه هیله پیدا کړي. زه وړوند یم، زه به له خپلې ګلابو بل څوک نه وینم. نه یاره اته یې مه پرېږده چې هیلې وزېږوي. معنا دا چې که یې میسج وکړ لاوله یې ور سر ور خلاص کړه. ګورو به چې څه نیت لري. د 2 ساعت استاد راغی. غالب لاس پورته کړ. استاد یې د باندې تللو اجازه واخیسته. کتابتون ته لاړ. څو شېبې غلی ناست و. شېبه وروسته یې له جیب موبایل راویست. د واټساپ د میسیج شړنګ شو. خلاص یې کړ. لیکلي وه چیرته ولاړې؟ ژر یې شمېره وکتله، خو کومه شمېره چې وړاندې ډایل کړې وه هغه شمېره نه وه. بیرته یې واټساپ خلاص کړ. پر پیغام پاڼې ولیکل څوک یې؟ لنډه شېبه وروسته پیغام وکتل شو، خو ځواب یې ورنه کړ. بیا یې پیغام ولیک څوک یې؟ ووایه ګنې بلاک کوم دی. دا ځل افلاین شو. غالب موبایل کېښود. لنډه شېبه وروسته بیرته یې راواخیست. پروفایل یې خلاص کړ. له شمېرې لاندې لیکلي وه ګلابو. د لنډې شېبې لپاره غالب په هوا ګرځېد. له ځان سره یې ویل زما پام نه و، یو وار دا شوکت نه وي. ژر یې واټساپ خلاص کړ. پیغام یې ولیک ګوره شوکته، داسې ټوکې مې نه خوښېږي. له همدې پیغام سره واټساپ آنلاین شو. لنډ شېبه وروسته د پیغام ځواب راغی. ګلابو وبخښه، هوسۍ د پلار نوم عبدالغفور. غالب حق حیران و. همدې وخت کې شوکت هم کتابتون ته راغی. د غالب څنګ ته پر څوکۍ کېناست. غالب
موبایل په لاس کې نیولی و او همداسې د واټساپ پیغام پاڼې ته کتل. شوکت وویل: د چا په یاد کې ډوب یې؟ غالب شوکت ته موبایل ورښود. ویل: وګوره. شوکت ټول پیغامونه وکتل. ویل: واه، ته خو ډېرې تکړه یې. وخت ته دې شمېره ترې واخیسته؟ یاره، ما نه شمېره ترې اخیستې نه مې ورکړې. جالبه خو همدا ده چې زما شمېره یې له کومه کړې. ته لږ سوچ وکړه، حتما تا ورکړې، څه پیریان خو نه لري. نه خو بس مخکې هغه وړانګې شمېره واخیسته او بس. ته ترې وپوښته چې شمېره یې له کومه کړې. غالب پیغام ولیک: هر څوک چې یې، خو زما شمېره دې له کومه کړه؟ شېبه وروسته د پیغام ځواب راغی: ګرانو اوریدونکو، دا و د مین کډوال د ناول درېیمه برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.